کوم ملکونو ځوانان چې د کتاب سره شوق او علاقه ولري د هر څوک کولی شي راشي مطالعه وکړي او د اسلام د تاریخ د شروع نه تر اوسه پورې دویم منزل ته پروژه کې فقط معتکفین راځي. عجیبه ده که نه؟ شپې طرف ته هم سوری کوي په همدې. السلام علیکم ورحمت الله. زما شاته تاسو وینئ دا د مسجد نبوي کتابخانه ده. مختلف کتابونه دا خلاص طرف ته تجوید دي، ټول تجوید کتابونه دي ټول، او د بل نصر تاریخ دی، د مدینې مکې تاریخ دی، نور ټول کتابونه دي. لکه هر سړی حق لري چې دلته راننوځي. د مسجد نبوي په دویم منزل کې ده. نو زه یو خبره دا کوم چې کوم ملکونو ځوانان چې د کتاب سره شوق او علاقه ولري د هغه ملک وګړي هېڅکله ناکامېږي نه. نو دې خلکو سره کتاب سره واقعا شوق او مینه شته ده. څنګه استاد جي؟ بالکل بالکل. بس کتاب خو دلته خو هغه نشته چې ته څوک یې څوک نه یې. نه، دلته هر څوک کولی شي راشي مطالعه وکړي او د اسلام د تاریخ د شروع نه تر اوسه پورې الحمدلله دلته ټول کتابونه شته او په ازاده توګه کولی شي مطالعه وکړي. او څلورو مذاهبو د څلورو مذاهبو کتابونه، خاصتا د فقه کتابونه د حنفي فقه ټول دلته موجود دي او کولی شي چې مطالعه وکړي، هم په کمپیوټري سیستم هم په کتابي سیستم، الکترونیک سیستم هم الکترونیک سیستم. د داسې یو کتابخانې او داسې مکتبې د افغانستان کې جوړېدو په هیله. بس الله پاک دې جوړ کړي. هر ځوان باید مطالعه وکړي تر څو د خپل ژوند په اهداف باندې ښه وکولی شي چې ځان ورسوي هدف نه خپل که نه. ښه څوک وځو؟ بس وځو. نه داسې ځو. مونږ خو چې راننوتلو وم کتلو ولا زړه مې سخت خوشحاله شو. تر هغه ځایه پورې بیا دې خواته نوره هم ده. نو اکثره چې راځي بیکونه هغه دلته کېدي ذاتي بس بیا وځي. نو واقعا مسجد نبوي فکر کومه دویم چت داسې دی لکه دلته هغه هم دي، صنفونه هم دي. دومې دروازې نه کولی شي، دومې دروازې نه لاندې، دا دویمې دروازې نه بر راپورته شي که نه؟ دومې دروازې نه دخوا هم راتلی شي، پنځمې دروازې هم راجلېدی شي. دا پورته چت دی، صحیح ده. او لاندې خو مسجد ډېر داسې پیچیده جوړ دی که نه؟ سړی اکثره خلک یې غلطېږي. او بره چت چې دی ماشاءالله ټول یو حال دی. ښه تاسو ته ټول ښکاري، دومره رشم بیا نه وي که نه؟ سهولت ډېر سهولت ډېر دی که نه؟ زمزم هم پکې ډېر دی. هغه د لیکلي مکتب مسجد النبوي، مکتبة مسجد النبوي، یعنې مسجد النبوي هغه ده کتابخانه. او دې خواته بره سر هم لوس دی که نه؟ او ماشاءالله ډېر داسې. یاره قاري ګله یو خبر ته کوم، دا محصل دی د خاص زموږ ستاسو ملګری قاري صاحب محمد. او سړی د کوم ځای وي؟ د هماغه ځای دی. څویم کال دی؟ زما دویم کال ده. الحمدلله د الله نه ډېر شکرګزاره یم. او ته خو دی خو جامعه اسلامیه کې مدینې منورې کوم پوهنتون دی هغه کې یونیورسټۍ کې. نو بره سر ګوره هغه د دې سر لوڅ شو لکه دلته ټوله داسې هم دغه فرش هغه چې وینئ تاسو دغه ترپال دا داسې کشکاږل کېږي تر هغه ځای پورې که نه؟ او دغه چتونه هم اتومات دي. دا دلته هم راځي، دغه دلته راځي. دغه هغه چې ده، دغه هغه چې ده د بمبوټۍ غوندې چې ده، دا اتومات دې خواته راځي. دا دې خوا راځي. عجیبه ده که نه؟ دغه طرف د خواته راځي یو حصه او د دې طرف نه د خواته راځي، دواړه سره یو ځای کېږي. دا داسې سره کېږي، دا ټول بیا سوری شي. شپې طرف ته هم سوری کوي په همدې؟ نه، شپې طرف نه دا دلته وي، د ورځې له خوا ته راځي. شپې خو سوری وي که نه؟ د ورځې له خوا نه لاندې منزل پرې پټي، خو لاندې منزل هغه دی خلاص وي. د ورځې تازه هوا تر څو لاندې منزل ته. روضه شریفه هغه طرف ته ده. بیا هغې سر چې دی پټ دی. هغه سر پټ نه ده، نه هغه شین ګمبد چې هغه دی هغه داسې هغه نه د خواته بل ګمبد ښکاري. بیا ښکاري دا شین ګمبد ښکاري، ښه واضح باندې داسې ښکاري. دا که دا چې څنګه ښکاري؟ نه رسول الله کوم ځای کې دفن دی هغه خو پټ دی که نه؟ هغه په تر څو چاندی دی هغه ځای نه، د سر ښیم سر پټ ده، داسې کوټه ده او دغسې پټ ده، هغه خو نه ښکاري. او نږدې به څوک پرېږدي نه، نه هلته تللی نه شي، فقط د دغه ځای نه داسې لیدی شي. ښه سر یې پټ ده. دلته پروژه کې اعتکاف دغه ټول منزل چې دا پروژه کې د معتکفینو خاطره ده. او تقریبا د دې ځای نه دغسې واچوه سره. ښه چې قاري صاحب دغه ساعت د دغه ځای نه شروع تر اخره پورې څلور طرفه دا ټول د معتکفین ده. خاص دویم منزل ته پروژه کې فقط معتکفین راځي، نور څوک نه پرېږدي. نور څوک نه پرېږدي. ښه نو دا مسجد نبوي بره سر دی، هغه دي فندقونه دي خلک چې اوسېږي. وخت نه نیسم، ښه وخت ښې چارې. السلام علیکم ورحمت الله. اکثره هغه هیوادوال چې په اروپایي او په غربي ټولنه کې ژوند کوي دې سره د خپلو بچو د آینده یا د مستقبل فکر وي چې زما بچي به په دغسې محیط په دغسې ټولنه کې ژوند کوي. خو طبیعي خبره ده چې دغه ټولنې او دغه محیط اثر به په دغه ماشومانو باندې وي. نو که چېرته تا سره د خپلو بچو دغسې غم وي
راځه دا هیڅ فکر مه کوه. الحمدلله من قرآن کور اکاډمي جوړه کړې ده چې دا اوس موږ سره په لسګونو تعداد باندې الحمدلله ماشومان د روزنې لاندې دي. هغې لپاره موږ خپل کاریکورم او درسي مواد لرو چې په هغې کې دوی ته هم د مور و پلار حقوق، همدارنګه د معاشرې آداب، همدارنګه هغه د شریعت مخالف یا زموږ او ستاسو د افغاني کلتور او عنعناتو مخالف کومې خبرې چې دوی ته په مکتب یا په محیط کې ښودل کېږي هغه به انشاءالله دلته هر څه صفا کېږي. ته همدا ستا اولاد به انشاءالله داسې روزنه ورته موږ ورکوو چې آینده کې به فکر کوي دا ستا په غېږ کې لوی شوی. که غواړې خپل اولادونه په قرآن کور اکاډمي کې وروزي په دغه وټساپ نمبر همدا اوس ما سره رابطه کې شه. انشاءالله په یو میاشت کې دننه به ستاسو ته نتیجه مخامخ